نظم د نیازک لاله عنوان یې مزدور. یو ډېر بېوسه او بېڅوکه مزدور چې د دیاړۍ نه ستړی کور ته راشي، ماشومه لور په منډه منډه ورشي، د پلار د دواړو خپو نه غېږه تو کړي. دغه بېوسه دغه ستړی مزدور دغه ماشومه کړي سینې ته جوخته، په زړه کې غلی شانتې سوچ وکړي کاش چې دې لور له مې بنګړي راوړی وې. دغه منظر یې لا په سترګو کې وي چې کورودانه پرې اواز وکړي زما خبره درنه هېره شوه څه، ما درته نه وی چې غوړي ختم دي، ما درته نه وی چې غوړي ختم دي. په هم کې هم منګکان منډې وهي، د ګاونډیانو نه په جام راغلو، دوی لا په دې خبرو بحث کوي چې په کټ کې یو ناروغه بچی ډېره په سخته یو غوښتنه کوي، بابا زما غوښې ته زړه شوی دی. دغه خولې خولې خودداره مزدور د کورودانې نه تپوس کوي خوښه ده نه چې په دې پیسو مونږ 4 واڼه څه داسې وخورو چې نه بنګړو ته ضرورت راشي، نه څوک د غوښې ارماني پاتې شي، نه څوک وړار وخت په سوال غواړي، نه یو مزدور په غرمو ځان وژني. زما مطلب باندې جوړ پوهه نه شوې، په دې پیسو باندې به زخر راوړو، سترګې به پټې کړو او اوبه یې خورو، هلته به خپل الله ته سوال وکړو. زما د قام د دروغجن حکمران چې د ګرانۍ په اور کې مونږ سیزي، نو ښه به دا وي چې مونږ زخر وخورو، نو ښه به دا وي چې مونږ زخر وخورو. ډېر ښه دی. مننه. خلکو شور مې د ارمان غوږو له ورسوی، زما جړا څوک د جانان غوږو له ورسوی. هر څوک اوسو د سیند خوا کې خو له تندې نمرو، دا یو ګیله مې د باران غوږو له ورسوی. د زوی علاج له یوه مور خپله ګرده خرڅوي، دغه خبره څوک د خان غوږو له ورسوی. د زوی علاج له یوه مور خپله ګرده خرڅوي، دغه خبره څوک د خان غوږو له ورسوی. ځانونه وپېژنئ پېغلې مې په کور زړې کړې، دا نصیحت مې د هر ځوان غوږو له ورسوی. عاجز سړی یم فنکارانو درته سوال کومه، زما دا غږ لږ د دوران غوږو له ورسوی.